لس کاله وړاندې د اسرایلو د لرغوني د آثارو ماهرینو په میګدل ښار کې یو داسې کلیسا معلومه کړه چې په فرش او په دیوالونو باندې د پخوا وختونو مذهبي عکسونه جوړ وو. دا د میری میګدلین ښار دی او د عیسی علیه السلام ډېره نږدې منونکې وه. اوس د هایوې نه بل خواته دوی یوه بله کلیسا معلومه کړه. دا یوازینی ځل دی چې عیسی علیه السلام نه را په دې خوا دوه کلیساګانې په یوې سیمه کې معلومې شوې. موږ دا وخت په یو لوی رقبې کار کوو کوم چې د عیسوي کلونو وړاندې پیړۍ سره تابع لري، کله چې عیسی علیه السلام د خپل یوې منونکې ترڅنګ په یروشلم کې تعلیمات ورکول. دا ډیره صفا او ښکاره نیټه ده. موږ سره د دې وړاندې یا وروستنی کم معلومات نشته. په دې کلیسا کار کول ډیره په زړه پورې خبره ده. په هغه وخت چې کله په یروشلم کې د یهودیانو عبادت او پیرزونې کېدې، په دغو دوو موندل شوو کلیساګانو کې به ځایي خلک راغونډېدل او د انجیل درس به یې ترلاسه کولو. موږ د 2000 کاله وړاندې جوړې یوې کلیسا د پاسه ولاړ یو. دا د نه منلو خبره ده. موږ دغلته څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل چې د یهودیانو د دې ځای او د یروشلم سره کم تعلق دی او دا کاڼي خپل د یروشلم یهودیانو ګلیلي په غاړه آبادي يهودي ټولنې لپاره راوړي دي. دا ټول ځای ډیره رقبه لري. اول به دا ځای د میګدل په نوم یادېده. د لرغوني د آثارو ماهرینو ته به د ډیرو لاسونو اجت وي چې په احتیاط سره په دې نوې معلوم شوې کلیسا باندې کار وکړي. د خدای شکر دی چې کار دلته ډیر ښه دی. مزدوران ستا او کار هم ډیر دی. دا ځای ډیر ښایسته دی. هغوی موږ ته وویل چې څه کار کول دي او موږ په خپل کار باندې خوشاله یو. د اسرائیل قانون تر مخه ټول د بیا ودانۍ پروژې باید چې د لرغوني د آثارو ادارو سروې د عمل نه تېرې شي. یو شمېر مهم ځایونه په ناڅاپي توګه معلوم شوي. لرغوني آثارو ماهرین دغلته هیلهمنه دي چې د هغوی دا کار به محفوظه شي. د هایوې جوړولو لپاره اوس د اسرائیل هایوې کمپنۍ او د لرغونو آثارو ادارې ترمنځ مسله جوړه ده چې اوس څنګه مخ په وړاندې لاړ سو. موږ حکومت قانع کوو چې د مهمو پخوانیو آثارو پر ځایونو کار بندول ډیره ګرانه ده او باید چې د سړک جوړولو پلان بدل سي. تر اوسه پورې لرغوني د آثارو ماهرینو نیغ په نیغه د عیسی علیه السلام د نوم کوم ثبوتونه نه دي معلوم کړي، خو کلتوري او مذهبي لیکنې داسې وایي چې هغه به دغلته تعلیمات ورکول. ځینې تاریخ پوه دا ګومان لري چې میری میګدلین به دغې کلیسې ته راتله، څوک چې د عیسی علیه السلام د یوې منونکي په توګه یادېږي. کلیم افضل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.